وطنداره ټپه کوم که نه تر مرګلي به در سره یم تر مرګلي به در سره یم په هندوستان دې په خدای سپارم ویل د افغانانو د پښتنو وطن تر مرګلي پورې داسې یوه ټپه داسې یو شعر ووایي ورته شروع کوي ما خو بیا رشخان زه بس رشخان مانا کې ووایي زه شروع کوم بسم الله ته ولې ته کومه کنه استاده زه به دوی ته د رحمت شاه سایل د شعر شروع کوم رحمت شاه سایل صاحب وایي پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي او د دنیا د آبادۍ دعوې د روح د دنیا د آبادۍ دعوې د روح دي چې تر څو د پښتنو کورونه روان دي تاسو ځوانان یې پښتانه یې افغانان یې ښه طاقت لري هوډ لري ماشاءالله ښه صحتمند یې ښکارې چې تاسو د وطن د خپل وطن شتمنۍ مالدارۍ ته سوچ وکړئ او د خپلو خلکو یا د خپلو مشرانو کشرانو یا د خپل عام ولس د ژوند جوړ ته سوچ وکړئ چې دا څومره د ستونزو او د مشکلاتو ډک دی لکه زه ما ته یو شعر را یادېږي وایي دې جنت وطن کې د دوزخ شان زندګي ده زه خو تنګ شوم لویه خدایه د بندیانو بندګي ده اوس خبره دا ده چې لکه زموږ وطنونو ته که دلته دي او که بر وطن کې دي دې ته خلک سیلګریو له راځي سیلګرۍ له راځي اوس سیلګرۍ او هغه خلک وینا دا ده چېرې د جنت ته راښکلي خو هلته که ته دا خلکو هغه ژوند ته وګورې هلته خلک په ژوند ستومان دي په قاچاق ځي بهر ملکو د خپل تورې چټ سره توره مږي او ځي ولې ځي هغه وطن کې دومره تنګ دي تاسو ماشاءالله سبقونه وایئ که نه سکولو ته ځئ سبقونه هم ختم کړي دي بس بیا خو م کار کړی به بیا داسې کار وکړئ چې د پښتو کتابونه ګورو چې د ځان پېژنګلو مو شي اوس دا کتاب ګورو چې کله به موږ هم پرې ورځو موږ دا کتاب ګورو چې کله به موږ هم پرې ورځو څنګه پرې ورځو بار که نه نو بار به نو ټول به تښتو دې ته به څوک فکر نه کوو چې یاره دې وطن ته سړي ته دا پته ده چې دا ګن دی خو که لږ وس لري نو ځي کې په کلو بانډو کې که نن مونږ سوچ وکړو که نه چې یو سړی په اسلام آباد کې د کور دغه لرلی شي طاقت لرلی شي بس هلته ځي نو خبرې مطلب مې دا دی چې اوس د خلکو په ذهن کې دا یو پرتم ده چې دا یو ګن دی دا یو ډیران دی دا د بدبو د دغه یو ځای دی دا ډیران به صفا کوي څوک صفا کولو فکر یې نه کوي او د تقلیدو فکر کوي ما نه د ماما پاکستان تاسو ما نه د پاکستان تاسو در پاتې دا ته دې زما هغه در پاتې نه زما والم ځان سره سنبال ما والم ځان سره سنبال کا خدا وطن مخبل ده دا خوره مخبله ده ما ته خبره شعر را یادېږي دا خوره خو مې مور ده زه دې څنګه انکار وکړم اغیار چې لاندې کړی زه دې څنګه اعتبار وکړم نو ته ما په پردو نومونو ما ته پردي نومونه مه راښایه چې دا په می راټپي هغه زه وایم هغه تم ځان سره ما والم کېده که په کار دې راځي خو دغه په کار نه راځي په کار به څه راځي په کار به خپل پښتانه خپله خوره خپل اختیار او د خپل قام پېژنګلو د خپل وطن اصلي مسلې او د هغې رهبران لکه نن تاسو وګورئ په بر وطن کې د چا حکومت طالبان د چا د دې نه مخکې د چا هلته دې اردو اشرف غني چې حکومت څونه افغانان ماتې کړي یاره دا ښه کار دی هغه د خلکو رایه ورکړې وه په درېیم سل رایه موږ اشرف غني ته ورکړې وه موږ وایو چې دستګنان بېرته وځي او دا نه دي په کار دی څوک د طالبان